پاکستانی چارواکو ته د مجاهد غبرګون اندېښنې مو د رسنیو پر ځای زموږ سره شریکې کړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د خلکو د ذهنونو ګډولو او په رسنیو کې د څرګندونو پر ځای دي د افغانستان په اړه خپل تشویشونه د دوی له حکومتي مشرانو سره مخامخ شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړي چې په پاکستان کې د ناامنیو ریښه یې له افغانستان سره تړلې ده. نوموړي ویلي د افغانستان اسلامي امارت موقف ښکاره او معلوم دی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي او یا خدای مکړه څوک زموږ خاوره د ګاونډیو پر ضد وکاروي. ښاغلي مجاهد زیاته کړه چې د دې پر ځای چې پاکستانی بیلابیل چارواکي په رسنیو کې تشویش ښکاره کوي او په دې اړه ذهنونه مغشوش کوي، ښه به دا وي چې داسې موضوعات له خپلو لارو له اسلامي امارت سره شریک کړي. دا و چمتو کلی خبر. دوستانو که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، ښه وخت.